سلامونه دوستانو او ټاکو ولي الله خو یم کو مبارک دی ورته زه به څو خبرې کوم که وخت در سره وي نو ویې وړې که در سره نه وي په مخه مو ښه ټاکو نو دلته یو 3 خبرې دي ښه 3 خبرې یوله خبره دا ده چې ولي الله پسې خلک لګېږي چې دا دومره پیسې دي د افغانستان ته ولېږه ولي الله داسې خویه رښتې دی ښه زه د ولي الله طرفدار نه یم چې هغه په مفته شو په مفت یو غیرتي ځوان یو 3 کاله مخکې خو اوس په مفته شوی دی او دا پیسې چاته نه ورکوي صحیح ده او دویمه خبره داسې ده چې دا خلکو چې افغانستان ته پیسې ولګي چې د طالبانانو به یو څه روان شي زه ورته یم چې د پیسو شوقیانو د افغانستان خلک چې دي که نه په پیسو باندې نه ابادېږي هغې افغانستان د ډېرې پیسې داسې راغلي خو افغانستان آباد نه شو افغانستان خلکو باندې باید په ذهن باندې کار وکړي په ذهن افغانستان د ډېرې شورې راغلي خو د افغانستان خلک په دې نه پوهېږي چې دا پیسې موږ څنګه استعمال کړو صحیح ده که نه نو باید افغانستان کې باید ذهنکاري وشي ذهنکاري چې د افغانستان خلک باید سم کې په لارې باندې او درېیمه خبره ده ولي الله خو ډېر خلکو ته و چې په سوړه دې موږ مال پرېږدم په سوړه دې موږ مال پرېږدم نو ولي الله تا ته به دا ویم چې خدای پاک خو په دې دنیا ښه ډېره درکړې ده چې کښېني ماشاءالله داسې خیرات درته را روان یې که نه چې په یو ټیم باندې د 50 مضبوطو ټیکټاکرانو پلار یې خو خدای پاک درکړي دي اوس ته خدای پاک ګوري چې دا پیسې ته څنګه استعمالې او که په غلطه لار دې استعمالې کړي ته خلکو ته ډېر وایي چې په سوړه دې موږ مال پرېږدم په سوړه دې موږ مال پرېږدم که دا یې غلط استعمال کړي په هغې دنیا کې مړ ماران څه کوي چې په سوړه به د ژوندي ماران پرېږدي مړه د دې دنیا به څه د ټیک ټاک ګیمونه یي هغې دنیا ته مو الله ټینګ کړه ټاکو نو خبره داسې ده که نه چې او وخت کې به موږ صحابهګانو ویل که نه د اسلام نو خیر دومره دغه نه یم و چې ګنهګار پرې نه شم په آخره زمانه کې به دا سود او دا جواري نه د جوارګري دا به حلاله شي نو الله پاک دې په موږ رحم وکړي امین په الله مو سپارم او په خیراتونو کې ژوند دی په ټیک ټاک ګیمونو کې مو ژوند دی ټاکو